نگرانی دو عمل اوس ماښام چې کله رالی کور ته پر بستره باندې پرېوتې دریم عمل محاسبه وکړه د ځانه سره د ځانه سره د ټولې ورځې حساب وکړه چې زه سهار چیرې ولاړم ما سهار د چا سره مجلس وکړې ما سهار په سترګو کم شی وکاته ما سهار په غوږو کم مجلس واورېدی ما خو به نن دوکه نه یې کړې ما خو به نن خیانت نه یې کړی ما خو به نن درواغ نه یې ویلي در ماښامه پورې چې دې څومره زندګي د ورځې تېره کړې وه د هغې ټولې زندګۍ خلاصه په ذهن کې دستي راوګرځوه که چیرې دغه ورځ تا د ګناه څه فارغه تېره کړې وه دستي د الله حمد ووایه اللهم لك الحمد ولك الشکر یا الله تعالی د حمد تعالی د شکر او که ګناه درڅه سوې وله نو د ټولو څه مخکې اولنۍ توبه وکړه توبه معنا پښیماني پیغمبر علیه السلام وایي التوبة الندم توبه پښیماني ده دستي په دې زړه کې پښیمانه اوسه الله تو یا الله بیا نه کوم بس نن غلطي راسه وسو او دویم د دې توبې څه وروسته پر دې نفس باندې لږ سزا کښېږده ورته نفس اوس به ولاړېږې او دس به کوې او اته رکعت المنځ نفلي به کوې ځکه نن تا په دې معاهده کې زما سره مخالفت کړی دی د هغې زه نن تا ته سزا درکوم ځکه قرآن دا دی ان الحسنات یذهبن السیئات چې د سړي څه ګناه وسي چې وروسته ښه عمل پسې وکړي هغه ګناه الله تعالی د هغه ښه عمل په ذریعه ختموي خو لیکن زه یوه خبره کوم چې سزا چې نفس ته ورکوې دا به معتدله ورکوې دومره درنه سزا به هم نه ورباندې ږدې چې نفس ته به نو در ساره نه بیدېږ شي او دومره سپکه به هم نه ورباندې ږدې چې هغې ته په هغې کې ډېره اساني هېڅ مشقت نه وي درمیانه سزا چې پر نفس باندې لږ بوج او دغه عمل دا د یوې ورځې کار نه دی په اوله ورځ سړی چې منزل ته ورسېږي د سړي په دماغ کې تکبر پیدا کېږي چې یاره زه خو ډېر بزرګ سوم ما اوس نفس قابو کړی دی زما څه ګناه نه کېږي نه یوه ورځ به ته غالبه یوه ورځ به نفس غالبه یوه ورځ به ته غالبه یوه ورځ به نفس غالبه زه په شرط تاسو ته وایم تاسو 40 ورځې دغه عمل وکړئ هر سهار معاهده کوه د ورځې مراقبه کوه ماخستن چې پرېږدې محاسبه کوه که چیرې ګناه نه وه درڅه سوې د الله حمد و شکر ادا کوه او که ګناه درڅه سوې وه توبه کاږه نفس ته سزا ورکوه ته یې 40 ورځې مسلسل وکړه چې ستا مزاج کې د ګناه څه څنګه پرهیز نه راځي ستا زندگی د ګناه څه څنګه نه محفوظه کیږي او ستا د نفس څه دستي د ګناه هغه فکر د ګناه هغه سوچ د ګناه هغه محبت په خپله ختمیږي